الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، قسمی که شما در جریان هستین، ما به یک خانواده دیگر در شهر جلال آباد که واقعا مستمند است آمدیم و کمک باران رحمت بری خانه آوردیم. در این خانه شما اگر به تصویر ببینین یک اتاق دارن و این اتاقشان هم آشدارشان ببینین، نه کلکین داره نه دروازه داره. در آب و هوای سرد برشان واقعا مشکل است. و دیگه ای که کاکایی که جمرای ما هستن سرپرست خانواده خود هستن و فکر کنم از گوشام تکلیف دارن. من کوشش میکنم که همراهش صحبت کنم. ماما السلام میشه. السلام علیکم. څنګه حال دی؟ ښه بچی دغلته تر څو چې طالبان راننوتي دي دغلته په خپله دغه د جمعیت د الله د رضا دپاره خدمت کوم زه په خپله. او دغه زوی مې چې دی د ورکشاپ کې مې کېنولی دی په شاګردۍ ورکشاپ کې سره لګیا دی، سهار ځي او ماسخوتن راځي. یعنې د جمعې کله سل کله 1.5 سل روپۍ دغه ورکي او دغه کور زما خپل نه دی، پردی کور دی. او یعنې پکې یعنې وس مې نشته چې زه دغه ځان ته یا بمبه جوړه کړم یا د خېټې غم وکړم یا د بجلۍ بیل ورکړم. وس مې نه رسېږي. دغلته د الله د کور خدمت زه کوم د الله د رضا دپاره، او باقي مې وس نشته دی، خپو کې مې دم نشته دی. 3 میاشتو دوا زه په خپله لګیم خورم او باقي راکې نه زور شته دی او نه څه شی شته. یعنې مطلب ډېر بېوسه یم. واړه لورګانې را په غاړه دي چې نه په کور کې هېڅ شی درک نه لرم. زه مجبورۍ نه زه دغه لاسګاډی په ښار کې دغه د الله د کور خدمت هم کوم، خپل همت هم کوم. دغه ښار ته ځم دغه لاسګاډی چلوم، لاسګاډي پنډیتوب کار کوم او سهار ځم تقریبا تر ماښامه پورې ګرځم. بس کله 20 روپۍ کله 10 روپۍ دغه ما که وشي ښه ترخه، کنې وچې شونډې بېرته را روان یم. دغلته دې علاقه کې زه پروت یم، نه مې خپل کور شته او نه مې خپل ځای شته. دغه ځای کې اوسېږم. دغه د کوټې دیوال را باندې راولېدل والا دی، د کوټې چت مې بیخي سوری دی. او مطلب دا دی چې وس مې نشته چې زه دغه کور زه ځان ته جوړ کړم. دوی چې دا کور چې چا دی ما ته وایي چې جوړ یې که او پکې پروت اوسه. او د ما بیخي وس نشته چې زه نه مې زوی ته تنخوا ورکوي او نه یې ما له کار پیدا کېږي. مجبورۍ نه زه دغلته خپلې شپې ورځې تېروم. څو کسان است ماما؟ په کور کې څو کسان است؟ کور کې تقریبا 2 کسان یو. بچی مې دی 2 کسان یو. تقریبا د 1 میاشت وشوله چې یعنې ویلې ښه نه دي چې درته ویم، خو د لکه انسان چې روژه نیولي دغه شان دی. په وچو شونډو موږ ناست یو. یو کپ ډوډۍ موږ په دغه خولې نه ده لګولې. دا وړکې زوی مې چې دا زوی مې چې دی کله د نن هلته تنخوا ورکړي، کله شپږ ډوډۍ د نن به نه سهار والي، کله د ماښام والي او د غرمې هم دغه شان د وږي ناست یو. مجبورۍ نه دغلته موږ ناست یو. څه وکړو؟ عزیزان، واقعا که حالت هم هر هموطن خود میبینیم دشوار است، بر ما رنج است، درد است. این قسمی که کاکا صحبت کردن گفتن که در 1 ماه فکر کنین که اکثر اوقات روزدار بودن. الله متعال مشکلات اقتصادی را از سر تمام شما دور کنه. جهان سپاس از کسایی که کمک کردن و باران رحمت کمک کردن تا ما با این قسم هموطنان بی‌بضاعت مستمند خود برسیم. ماما، دا تحفه د باران رحمت تاسو ته وړاندې کیږي. دا باران چې وشي بچیه، دغه ویلې مې دا د اوبو نه همداسې ډنډ پاتې. یعنې د څښلو اوبه د ما په دې درګاه کې نشته. یعنې کور نه یو کور نه اوبه راوړه، د بل کور نه اوبه راوړه. مطلب دا دی چې دا وړه لور مې ده یعنې ډېره ستړې ستومانه شوه په دغه اوبه راوړلو. اوس نه خدای دې دا ماشومان دې ما دغه شان دې شول چې یعنې مطلب دا دی چې تګ و راتګ هم که چا زړه ښه بمبې باندې اوبه ورکړي او که چا زړه ښه نه دروازه پسې بنده کړي چې نور مه راځئ. الله رحم وکړي. دا اوره د وریځې د باران رحمت بنسټ لخوا تاسو ته وړاندې کیږي. پروردګار دې مه خرابوه، دې اجر دې پاک الله تاسو سره درکړي.
خدای په آخرت کې په کار راویستل که دا غټه بادري ما سره وکړه او ډېر خیرات هم خدای قبول کو یعنې ما سره هم ډېره غټه بادري همدردي وکړه دې اجر به پاک الله تاسو درکړي انشاءالله تعالی چې زه پخپله دغلته د الله د کور خدمت په ځان دا دوړې بادوم او لګیم او دا خلک راپورې خاندي چې دا بابا دا څه کوي دا لیونی دی او که څنګه حساب دی چې دغه دوړې په ځان په دې کوڅه کې دا بادی نه دا د الله کور دی دا د دوړې چې په مابادۍ کې لکه جنت کې چې په تحتر شیندل کېږي مطلب دا د ډاډۍ غټ ثوابت لري خو نن سبا د موږ د یو ملک د علاقه کې یو کس دغه جمعیت همدردي څوک نشي کوی چې دغه د الله د کور خدمت څوک وکړي او زه پخپله لګیم په دغه سپینه ږیره چې دې کې غټ ثواب دی دې اجر به ما له پاک الله راکړي صبر مې هغه الله ته کړی باقي بس صبر مې بهتره شی دی مونږ ته هم دعاګانې وکړه ماما الله دې رحم وکړي ټولو باندې مونږ ته هم دعاګانې وکړه ولې نه پروردګار په کور کې برکتونه واچوه خدای مر مشکلات اسانه که خدای په آخرت کې دا ښېګړه په کار راویستل که خدای بیا تاریخته په کور کې خراب مکه خدای واړه بچي نیکمله او قرآن خانه درته لوی کې بچیه خدای هم دیني دنیا ښایسته که الله دې اجر درکړي دغلته ځان راورسولو همدردي ما سره وکړه د غټ کومک را سره وکړو مطلب د ما دا واړه بچي تاسو ته موږ ته هر شی راوړه ما د وړو بچیو نفقه ته راته راوړه ما واړه بچي به دغه جومیت کې سبق هم وایي او په کور کې هم سبق وایي دغه مانځه کې او د قرآن چې سبق چې وایي انشاءالله چې تاسو ته به هم دعاګانې پکې کوي په آخرت کې به هم خدای په کار راویستل کی باقی به هم خدای نه خرابوي په دغه عزیزان انشاءالله که هر کمک شما میکنین پاداشتش در نزد الله متعال است و اینطور مظلوما با همت بلند در مسجد کار میکنن به خاطر رضای الله متعال انشاءالله که ثوابش بر شما در وقت میرسه که بغیر از اعمال نیک دیگه چیز به درد ما شما نمیخوره و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.